د اسلامي امارت د واکمنۍ رسمیت پیژندنې په تړاو د ایرانی چارواکي تازه څرګندونې. د نوموړي هیواد چارواکي د دغه واکمنۍ رسمیت پیژندنې په اړه څه ویلي یا د واکمنۍ به په رسمیت وپیژني، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي چې ایران لا هم د طالبانو له رسمیت پیژندنې سره فاصله لري، خو له دې ډلې سره نږدې همکاري لا هم لري. عراقچي وایي په افغانستان کې د شیعو امنیت شوی، خو په تیرو کلونو کې یې حقوقو ته درناوی نه ده شوی. عراقچي د ایرنا اجانس ډیپلوماسي میز خپرونه کې ویلي چې له طالبانو سره یې اړیکې یو څرګند دلیل لري او هغه د ایران د ولس ګټې دي. نوموړي زیاته کړه موږ له افغانستان سره شاوخوا 1000 کیلومتره ګډه پوله لرو او ګڼ شمېر ننګونې هم ورسره تړلې دي، له کډوالو نیولې تر نشه یي توکو پورې. د خپلو پولو امنیت، په افغانستان کې ترهګري، د اوبو موضوع، د دواړو هیوادونو سوداګري، د فارسي ژبې اړیکې او د خلکو امنیت، په ځانګړي ډول د شیعه وګړو امنیت. نوموړي ویلي چې تهران له 8 تر 10 اساسي او مهمو ستونزو سره مخامخ دی چې له پامه یې نشي غورځولی. هغه زیاته کړه چې د دغو موضوعګانو څارنه د افغانستان له اوسني حکومت سره خبرو ته اړتیا لري او خبرې روانې دي. عراقچي وایي نو ځکه زموږ ترمنځ ډیپلوماسي فعاله ده. زه خپله کابل ته تللی یم او زما نور همکاران هم تګ راتګ لري او بیا به هم سفرونه کوي. همدارنګه د وزارتونو چارواکي هم کابل ته لیږل کیږي. دا موضوعګانې چې ما یاد کړلې او نورې ډېرې مسلې تل زموږ د اجنډا برخه وي، خو لا تر اوسه هغه ځای ته نه یو رسېدلي چې وکولی شو رسمي یې وپیژنو. عراقچي په خپلو خبرو کې ویلي چې په ځینو برخو کې یې له طالبانو سره ښه پرمختګ کړی دی او په ځینو کې نه. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.